بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معزز ورونو، د الله جل جلاله په سپیڅلو نومانو کې یو سپیڅلی نوم العلیم جل جلاله دی. د الله جل جلاله دغه سپیڅلی نوم په قرآن عظیم الشان کې څو ځایه ذکر شوی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم په سورة بقره کې دغه مبارک آیت دی. په احادیثو مبارکو کې هم دغه سپیڅلی نوم راغلی دی. د ابي سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی، دی مبارک فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا مبارک کلمات ویل: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه. دغه حدیث ابو داود را نقل کړی دی. د الله جل جلاله د دغه سپیڅلي نوم معنا دا ده چې زیات علم لرونکی. د عربي قانون له مخې العلیم دا د مبالغې صیغه ده. معنا دا هغه ذات چې زیات او زیات علم لرونکی وي. دا هغه اندازه د علم ده، هغه د مبالغې صیغه ده چې پر انسان باندې اطلاق د دغه مبارک نوم نسی کېدلی. انسان ته علیم نسی ویل کېدلی. عالم ورته ویل کېدای سي، خو علیم نسی ورته ویل کېدلی، ځکه زیات علم لرونکی پر پټو او ښکاره شیانو، هغه شیان چې انسان یې ښکاره کړي، هغه شیان چې انسان یې پټ کړي، هغه شیان چې د انسان په زړه کې ګرځي راګرځي، پر دې ټولو باندې د لا یزال رب جل ذکره علم شته. او دومره اندازه علم چې عالم الغیب وي، عالم بالسر وما جهر، په پټو او ښکاره شیانو باندې وي. د دې علم یوازې د الله جل جلاله سره شته، د بل چا سره، د هیڅ مخلوق سره دومره علم نشته. دغه سپیڅلی نوم دا که څوک ډېر ډېر وایي، بزرګانو یې په خاصیاتو کې لیکلي دي چې الله جل جلاله به ده ته مغفرت وکړي، ځکه د انسان څخه ګناهونه کېږي. ځینې هغه ګناهونه دي چې په ښکاره باندې د انسان څخه وشي، څوک ورباندې خبر شي، او ځینې هغه ګناهونه وي چې په پټه ځینې وشي چې انسانان نشي باندې خبر، او ځینې هغه اعمال دي چې د انسان په ظاهري اعضاو باندې ترسره کېږي، په لاس، پښو، سترګو، ژبه، او ځینې داسې اعمال دي یا ځینې داسې خبرې دي چې هغه یوازې په زړه کې ساتل کېږي. نو څه چې پټ دي، څه چې ښکاره دي، په دې یوازې الله خبر دی. که څوک خپل رب جل شانه ته آواز کوي چې یا علیم جل جلاله دغه مبارک نوم ډېر ډېر وایي، هغه علیم ذات به د ګناهونو مغفرت کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.